अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره د فایتن کویز گیم نن موږ په فایتن کې یو سمپل شان مینی پروجیکټ کو په هغه کې به یو سمپل کویز گیم جوړو فور ایگزامپل زه دلته رالم او یو فرند فنکشن مې واغوست چې سا پرنٹ ویلکم ټو مای کمپیوټر کویز گیم صحیح ده دا به سٹارټ کې موږ ته څه کېږي دا یو میسج به موږ ته شو کېږي په دې کې ته که نه سمسټر زه دلته رالم اوس دې نه بس به موږ څه کوو چې کله موږ سره دا شو شي نو دې نه بس به موږ نه هغې کې پرمیشن اخیستل کېږي چې دا گیم ته پلی کول غواړې او که نه پلی کول غواړې نو زه به وایم چې چېرې دا گیم موږ پلی کوو نو یس به ورته پریس کوو که نه گیم نه پلی کوو نو مطلب که اینی ټایپ اپ کې موږ پریس کوو نو موږ سره به دا گیم څه کېږي دا به را سره ایگزټ کېږي زه سمبل رالم او دلته مې یو ویریبل واغوستو په څه نیم باندې پلی نوم باندې ایکول مې ولګو هغې نه بس مې څه واغوستو انپوټ فنکشن مې واغوستو ټیک ده او دلته مې ورته ولیکو چې څه ډو یو وانټ ټو پلی اوس موږ نه به څه کېږي دلته به کوېسچن کېږي مطلب دا چې دا گیم موږ پلی کوو او که نه پلی کول غواړو صحیح ده نو دا به موږ څه رالو کوېسچن رالو ټیک ده خو دا به موږ نه په انپوټ کېږي صحیح شو اوس که دا یوزر موږ سره یس پریس کړي نو دا گیم به کنټینیو کېږي که دقه نه وي نو موږ سره به دا گیم څه کېږي ایګزټ کېږي به راسره زه سمبل رالم او دې ځای نه پس مې څه واغوستو اف فنکشن مې واغوستو ما ورته وویل که اف پلی ناټ ایکول ټو موږ سره څه وي یس وي صحیح شو که دا پلی موږ سره ناټ ایکول ټو یس وي نو ته بیا څه چل کوه دا گیم کوایټ کوه مطلب دا ریکوایرډ فنکشن دی لپاره یوز کېږي چې زمونږ کوم د پروګرام د ایگزیکیوشن دی به څه کېږي دا به سټاپ کېږي را سره صحیح ده بیا سمسټر دلته رالم که نه دقه نه وي مطلب یس وي موږ سره نو ته بیا داسې ولیکه پرنټ فنکشن سټارټ کړه او دلته ورته ولیکه چې څه اوکې لیټس پلی لایک دلته مو ولیکل چې څه اوکې لیټس پلی ټیک ده مطلب دا چې موږ سره دا گیم دلته ته څه که سټارټ کړه سره صحیح شو نو دا سټیټمنټ هم پکې ولګو سمسټر اوس چې کله موږ دا وکړو نو دې نه بس موږ سره څه وي انسر وي د دې مطلب د دې انسر هم ورکول دي که نه نو هغې لپاره ما سمپل یو ویریبل ډیفاین کړو چې څه انسر ایکول مې ولګو او ورته مې ولیکل چې څه انپوټ یو انپوټ فنکشن مې واغوستو دلته رالم سمپل مې ورته ولیکو چې څه دا کوېسچن به موږ نه دلته کېږي د هغې انسر به ورکړو لایک زه رالم دلته مې وله کوېسچن ورکړو چې څه وټ ډز CPU stands for صحیح ده لایک ما ولې دا کوېسچن ورکړو چې what does CPU stands for اوس دا what does CPU stands for دا موږ سره کوېسچن رالو ټیک ده که نه اوس د دې به څه ورکوم انسر به ورکوم نو لایک دلته ما اف فنکشن سټارټ کو او ورته مې وی لایک ما سره چې کوم دلته دا انسر دی دا برابر ما سره د سی وي د سنټرل پروسیسینګ یونټ وي مطلب دا دی چې کوم دا انسر ما سره راغلی دی دا ما سره ایکول وي د څه سنټرل پروسیسینګ یونټ نو ته بیا چل کوه پرنټ که دلته موږ سره او هغې کې ورته ولیکه چې څه کریکټ مطلب دا دی چې ستا دا انسر څه دا ما سره کریکټ دی اوس موږ سره دلته بس کېږي کوېسچن برانه کېږي کوېسچن کې څه دی وټ ډز CPU stands for مطلب دا CPU ایبریویشن سره نو که دلته دا یوزر راشي هغه انسر کې ولیکي چې سنټرل پروسیسینګ یونټ نو موږ سره دا کوېسچن داسې کوه کریکټ کوه بیا موږ ته دا شو که چې پرنټ کریکټ صحیح دی که نه اوس که دقه نه وي مطلب دا دی که چېرې دغې نه علاوه څه سپیلنګ دی انټر کوي نو ایلس پارټ موږ سره راغلی نو ایلس پارټ کې به ورته ولیکو چې څه انکریکټ کلیر دی دلته ما څه ولګو انکریکټ مې ولګو مطلب دا دی چې موږ سره کوم دا انسر راغلی دا موږ سره کریکټ نه دی ټیک ده نو دا جست موږ سره سره یو سمپل کوېسچن که زه رایټ کلیک کوم پروګرام دلته رن کو نو موږ سره بس کېږي موږ نه به دلته وایي چې ویلکم ټو مای کمپیوټر کویز گیم بیا وی ډو یو وانټ ټو پلی زه رالم دلته ورته وایم چې یس صحیح شو ما ته وایي چې اوکې لیټس پلی what does CPU stands for like زه رالم ورته ویل چې څه سنټرل پروسیسینګ یونټ صحیح ده اوس چې زه انټر کوم موږ له څه راکوي انکریکټ راکوي انکریکټ ځکه راکوي چې موږ به څه کوي سپیلنګ مسټیک به هم کړي ها لایک زه رالم او دا کوډ زما دلته په کار دی نو دلته نه مې څه وکړو کاپي مې کو کنټرول سی مې کو او دلته رالم بل کوېسچن دپاره مې څه وکړو پیسټ کو دلته کنټرول وي مې کو سمسټر بیا مې کنټرول وي کو دلته صحیح شو فور ایگزامپل دلته ما ورته ولیکو چې وټ ډز CPU stands for لایک دلته ورته ما څه ولګو سی یو مې ولګو او دلته مې ورته ولیکو چې څه که دا یوزر ما سره انسر چې کوم دی هغه څه راشي هغه ما سره راشي کنټرول یونټ څه را سره کنټرول یونټ وي نو ته بیا څه کوه کریکټ راته شو کوه که دقه نه وي انکریکټ شو کوه سیم ایس بل کوېسچن دی دلته مې ولیکو چې وټ ډز ریم سټینډز فار
نو که دا یوزر دلته راشي موږ سره شو کې چې څه random access memory صحیح شو. اوس که دا یوزر راشي هغه موږ سره څو کې انسر کې راکړي چې random access memory نو موږ سره څه کوه دا کوېسچن کریکټ کوه که دقه نه وي نو بیا ته موږ ته شو که چې څه انکریکټ دی صحیح شو. بیا رالم هلکه دا کوېسچن زما لاندې بل پکار دی ومکه کوډ مې کافي کو دلته مې پیسټ کو ټیک ده لایک دلته ورته مول چې what does TB stands for صحیح شو. اوس که دا یوزر موږ سره دلته راشي او پرنټ کړي چې څه ټیرابایټس که دا یوزر راشي او دلته موږ سره څه ولیکي ټیرابایټس ولیکي نو دا کوېسچن ته کریکټ کوه که دقه نه وي نو ته بیا څه کوه انکریکټ لګوه. سیمسټر زه یو بل کوېسچن لګول غواړم لایک دلته رالم او ما ورته ولیکو چې what does GB stands for صحیح شو. نو لایک زه رالم دلته ورته وایم که دا یوزر موږ سره څه ولیکي ګیګابایټس ولیکي څو لیکي ګیګابایټس ولیکي نو بیا داسې کوه دا کریکټ کوه که دقه نه وي نو انکریکټ راته شو کوه. څونه کوېسچن چې موږ وګورو لایک موږ سره یو کوېسچن دا راغلی دی 1 نمبر دا شو موږ سره سیمسټر 2 نمبر پکې دا شو 3 نمبر دا شو 4 نمبر دا شو اور 5 نمبر دا شو 5 کوېسچن به موږ نه څه دا به موږ نه انپوټ کې اخلي او هغې انسر به ورکوو. اوس که دا انسر موږ سره کریکټ راځي نو کریکټ به شو کي که انکریکټ پرنټ کوو نو انکریکټ به راځي صحیح ده که نه. دلته مو ولیکو چې څه what does CPU stands for نو که موږ سره څه وي central processing unit وي نو ته شو کوه چې څه کریکټ که دقه نه وي نو بیا موږ ته شو کوه چې څه انکریکټ دی. لایک زه رالم دلته نه پروګرام رن کو دلته موږ سره څه ویلکم ټو مای کمپیوټر کویز گیم ما ته څه وي ډو یو وانټ ټو پلی زه رالم ورته مې چې یس صحیح شو. ما ته وي what does CPU stands for لایک مو ولیکل چې څه central processing unit صحیح شو. اوس موږ سپیلینګ مسټیک وکړو نو ځکه راته وي انکریکټ کلیر دی. لایک ما دلته ولیکو چې څه کنټرول یونټ صحیح شو. اوس څه وایي کریکټ دی. موږ سره what does RAM stands for نو موږ سره راغلی دی random access memory صحیح شو. څه وایي کریکټ. what does TB stands for لایک مو ولیکو چې څه ټیرابایټس صحیح شو انکریکټ ځکه बाइट्स स्पेलिंग मुंगा मिस्टेक को हाँ लाइक दलता मोल कल से सा गेगा बाइट्स सही शो नसे शो कहीं करेक्ट रास्ता शो कहीं नदी जब बोरे मुंग सब को क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन हम बराबर कल के तासु 5 लिखे और का 10 लगे हुए का 8 लगे हुए इजीली लगोले शे चिकम टाइप आप क्वेश्चन तासु लगा हुए दिल तना तासु लगोले शे न दाबे मुंग से असर आले सिंपल क्वेश्चन मुंग से आले क्लियर दे हाँ न मुंगा 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर उस दिन बस कदा यूजर राशि او دا یس مونږ سره دې څه کې سمال ولیکي خو بس ټیک ته او خو بس کې کنټینیو کېږي به زمونږ ګیم خو کوز دا یوزر مونږ سره راشي او دې څه وکړي کیپیټل یس ولیکي نو مونږ سره بس کېږي پروګرام به څه کېږي سټاپ کېږي به لایک زه راغلم ما دی چې ډو یو وانټ ټو پلی او یوزر راغلی دلته کیپیټل یس ولیکلو انټر شو نو مونږ سره بس کېږي مونږ سره به دا پروګرام نه کېږي ځکه چې هلته ورته مونږ سمپل یس یاد کړی دی خو هغه سمال کې دی ټیک ته. نو دې لپاره مونږ سره یو فنکشن مونږ مخکې ویلو ډاټ لوور والا لایک زه راغلم پلی ډاټ لوور فنکشن مې دلته ولګو صحیح ده. سیمسټر مو سره دلته رااله اوس که زه رایټ کلیک کوم پروګرام دلته رن کو او زه راشم دلته ولیکم داسې ټایپ اپ یس مطلب دا وای مې پکې کیپیټل ولیکله ای اس ام پکې سمال انټر کوم نو ماته څه کېږي پروګرام کنټینیو کېږي نو دلته بس ولګو ډاټ لوور فنکشن مې پکې ولګو لایک زه رالم دلته نه مې دا کاپي کو کنټرول سی مې کو او سمپل رالم دلته موږ سره راغلی دی انسر کې موږ اومم دا لګولی شو لایک زه دلته اومم لګولی شم اف انسر ډاټا لوور دلته به ولګو دا به انسر یوزر مطلب انټر کوي نو که دې کې سمال ورډز لګوي او کې کیپیټل لګوي نو دا به ایکسیپټیبل موږ سره په دې ځای کې ټیک ده. سیمسټر دلته رالم اف انسر دلته هم پکار دی نو لایک دلته مې پیسټ کو سیمسټر موږ سره دلته رالو دې ځای کې مې پیسټ کو ټیک ته چې کوم ځای کې موږ سره دا یوزر انسر به ورکوي هلته مې ډاټ لوور فنکشن پکې ولګو کلیر دی. رالم دلته مې اوم ډاټ لوور فنکشن انسرټ کو سیمسټر دلته رالم دلته مې انسرټ کو ټیک ته. اوس که دا یوزر موږ سره سمال کې سپیلینګ لیکي او که کیپیټل کې لیکي نو دواړه ایکسیپټیبل راځي موږ سره دلته که رایټ کلیک کو دلته نه پروګرام رن کو اوس راشم دلته زه ګورم لایک ما دی چې ډو یو وانټ ټو پلی زه ورته وایم چې یس خو دا یس ما کیپیټل کې ولیکلو بیا موږ سره کنټینیو دی صحیح شو. what does CPU stands for لایک مو ولیکل چې سنټرل پروسیسینګ یونټ مې ولګو صحیح ده ما سره څه شو کېږي کریکټ شو کېږي. اوس که زه دا انسر نه دی که دا ولې زه کیپیټل کې ورکم هم به دا ایکسیپټ کوي لایک دلته ما کیپیټل کې ولیکلو کنټرول یونټ انټر مې کو نو څه راکوي کریکټ راکوي. اوس دا کار د چا دی دا پکې د ډاټ لوور فنکشن کار دی صحیح دی. دلته بس ولګو ډاټ لوور به ولګو ها نو چې کله ډاټ لوور مونږ ولګو نو مونږ که سمال کې بیا انټر کوو او که کیپیټل کې ورکو نو داسې دواړه به ایکسیپټیبل وي صحیح شو.
نو دا به موږ سره رالو ډاټ لوور فنکشن رالو. لکه شان نیکسټ کار به کو اوس یم چې ما سره کم دا کوېسچنز دي کې موږ سونه کریکټ کوېسچنز وکړو داغه د ما د څه شو کیږي داغه د ما د آوټپوټ شو کیږي. صحیح شو. نو سمبل زه دلته رالم او یو سکور ویریبل مې واغشتو. فور ایگزامپل زه رالم دلته اوکې لیټس پلی نه پس مې دلته یو ویریبل واغشتو په څه باندې سکور نیم باندې خو سمال کې مې واغشتو. ها دلته رالم مې لیکلو سکور او سٹارټ کې انیشلی وته مول چې لیکه دی دا ویلیو مو سره به سٹارټ کې سوي 0 به وي را سره. ٹھیک تا. اوس مونږه دلته بس کو انکریمنټیشن وکړو. صحیح دا. انکریمنټیشن بس څنګه کو چې کله دا یوزر یو کوېسچن کریکټ کوي کنه نو دې کې د سکور کې د 1 ویلیو سکیږي هغه د پکې موږ سره انکریز کیږي انکریمنٹ کیږي دی. ٹھیک تا. زه عالم جست دلته مې داس چلو کو چې ما سره کم دا سکور راغلی دی نو دا دی ایکوال شي سکور پلس 1 مطلب دا دې سره د 1 1 سکیږي دا در سره پلس کیږي. دا لاین مې دلته نه کاپی کو کنټرول سی مې کو اوس یو کوېسچن نه بار دو شو د دې کوېسچن نم د پاره پکار دی سمبل رالم دلته مې پیسټ کو بل کوم انسر راغلی دی لایک ما سره دلته راغلی دا یو انسر دی دلته مې پیسټ کو. کلیر دی. سیم اسټز مو سره دا یو انسر راغلی دی دلته مې اومسه کو پیسټ کو دا. ٹھیک تا. سکور مې دلته مو لګو. سیم اسټز مو سره چې کوم دا راغلی دی ځکه دلته مې په دې انسر کې ولګو. ٹھیک تا. نو اوس بس کیږي 1 by 1 به زموږ دا انسر سکیږي دا بر سره انکریز کیږي. کلیر دی. ها بیا دینه بس موږ سره دا بګار چې لګه موږ سره سونه کوېسچن کریکټ شي هغه د مراته شو شي دینه چې دونه کوېسچن موږ سوګل کریکټ ولیکل. فور ایگزامپل دلته زرا لما پرنٹ فنکشن واغشتو او دلته مرتول جسا یو ګاټ مې ولګو. اوس دا ګاټ چې کله موږ ولګو نو دلته موږ سکو کنکټینیشن وکړو. سبا لګو کنکټینیشن موږ with the help of plus symbol لګو دلته. ٹھیک تا. سیم اسټز بیا دلته رالم اوس زما چې ما سره کم دا سکور راغلی دی. اوس دا سکور چې ما سره کم دی دا ټایپ موږ وګورو دا انټیجر ټایپ دی. کم ټایپ دی انټیجر. نو د دې ټایپ کاسټینګ به موږ وګورو. ټایپ کاسټینګ موږ پریویس لیکچرز کې ښه ډیټیل سره ډیسکس کړی دی. ٹھیک تا. نو کاغذ چاته نه کلیئر هغه پریویس لیکچرز وګورئ الته نو کلیئر شي. ها سیم اسټز زه رالم دلته او دلته مې سو کو اس ټی آر مو لګو زم چې دا د سټرینګ د ټایپ کاسټ دی ځکه چې دا انسر مو سره دا یوزر انټر کین نو دا سټرینګ ټایپ کې انټر کیږي وا. ٹھیک تا کنه. نو زه رالم سمپل دا مې ټایپ کاسټینګ ولا څه تو کو دا مې ولا سټرینګ د ټایپ کاسټینګ کو. صحیح شو. اور سیم اسټز بیا سو کوم کنکټینیشن مو لګو کنکټینیشن اپریټر مو لګو او هغه نه بس مې ورته لګو چې سر کوېسچنز کریکټ مې ورته لیکلو. سمورته لګو کوېسچنز کریکټ مورته لګو. کلیر دی. اور سیم اس رزلټ رالم دا بریس میں آپ کو. ٹھیک تا. اوس موږ سره چې کوم دا یوزر دی د سونه کوېسچنز انټر کوي نو هغه موږ سره دلته سکیږي پلس کیږي برا سره مطلب دا چې دا انسر به موږ سره سکیږي پلس کیږي او چې سونه سکور موږ سره زیاتیږي هغه به موږ سره په سکور ویریبل کې سٹور کیږي او په آوټپوټ سکرین به سکو هغه به موږ پرینټ کوو. کلیر دی. نو موږ سره څه شو اوس پر سره سکور دی سکی دا به کاونټ کوي. رائټ مې کلیک کو پروګرام دلته نه رن کو او دلته موږ سو کو انسر ولور کو چې ډو یو وانټ ټو پلی زه ورته یم یس. ها اوکې لیټس پلی. سی پی یو سټینډز فار لایک مولکل چې سنټرل پروسیسینګ یونټ. کلیر دی. ما دوی کریکټ. سی یو سټینډز فار لایک مولکل چې کنټرول یونټ. Clear the correct. What does RAM stands for? Molecule just random access memory. Clear the. بیا سیم اس ما د سره راځي وی چې what does TB stands for? Like molecule just terabytes. Clear the correct. What does GB stands for? Like molecule just gigabytes. کلیر دی. ما دوی کریکټ. نو ما د سوی یو ګوټ 4 کوېسچنز کریکټ مطلب دا چې 4 کوېسچن مونږ کریکټ ولیکل او چې کوم ما سره دا یو کوېسچن نو دا غي انسر مونږ انکریکټ ورکړل کېدل دوه ګورو دام کریکټ دی دام کریکټ دی دا یو بګي مونږ سره انکریکټ دی دینه بعد چې سونه دی دا مونږ کریکټ لګولې دي. کلیر دی. زه اوس وایم چې ما سره به د آوټپوټ کې دا 4 راغلی دی کې د لږ شانتي سپیس پیدا شي نو سمپل را به شو موږ به څه وکړو دلته به سپیس ورکړو دلته مې ورکړو دلته موږ سره سپیس لګېدلی. ټیک تا. او بل موږ نه چې دا یوزر کله دا انسر غواړي نو موږ سره داسې کې لږ سپیس کې دی نو دلته نه موږ سپیس ورکولی شو. سمپل زه رالم او دلته مې پکې سپیس ورکړو. کلیر دی. بیا نیکسټ مونږ وګورو چې اوس مونږ سره کم دلته دا انسر راغلی دا هغې مونږ سره به کاونټینګ کیږي مطلب دا ریکاونټینګ را سره چې څونه کوېسچن مونږ کریکټ لیکو کریکټ کیږي به او چې څونه مونږ سره انکریکټ راځي هغه هم راته شو کوي. اوس زه وایم چې ما سره کم دلته دا انسرز راغلل د دې د مونږ ته پرسنټیج هم روزي چې څونه کوېسچن مونږ کریکټ کړو د هغې د مونږ ته مارکس میلو شي. هغې لپاره به څه وکړو یو سمپل فارموله به دلته امپلیمنټ کوو. لایک زه رالم دلته ورته مول چې یو ګاټ
صحیح ده پرسنټیج لو یو ګوټ مې ولګو او دلته سمپل رالم پلس سایمبل مې ما کنکټینیشن والا ولګو او څه چل مې کو ټایپ کاسټینګ مې کو ورته لایک ټایپ کاسټینګ د بار ما اس ټی آر واغشتو او دلته رالم سو د ټایپ کاسټ کوم سکور چې ما سره کوم راغلی دی اوس په موږ سو کو دا سونه کوېسچنز دا به ډیوایډ کو په سو باندې چې نمبر اف کوېسچن سونه دي ټوټل ما سره نمبر اف کوېسچن 5 دي دا مې سو کو ډیوایډ بای 5 کو اوس چې کوم لمونګه ډیوایډ بای 5 وکړو نو دا به موږ سره کو ملټیپلای بای 100 کو لایک ما سره ټوټل چې کوم د کوېسچن مارکس دی هغه به کې سړي 100 دي د سمپل رالم دا مې ملټیپلای بای 100 وکړو صحیح ده او دلته رالم دا بریس مې سکو دا مې اف کو کلیر دی نو موږ سره سره رالو داسې ټایپ رالو او ځدې سره کنکټینیشن باندې نو سمپل پلس په ولګو صحیح شو جست رالم پلس مې ولګو او دلته رالم پرسنټیج والا سایمبل په کیو مې ولګو لایک زه رالم دا پرسنټیج والا سایمبل مې په کیو ولګو کلیر دی او دلته رالم دا فل لایک دلته رالم فل سټاپ مې په کیو مې ولګو کلیر دی موږ سره سره رالو سدي ځای پورې موږ کوېسچنز وکړل چې لکه موږ سره دلته پکې دا ایډ شو چې سره رالو اس ټي آر رالو په اس ټي آر کې لایک دلته راشو دا پکې راځو صحیح شو موږ سره ټایپ کاسټینګ لپاره اس ټي آر موږ ولګو سیمستر بیا هم سو کو سکور چې ما سره کم ویریبل راغلیو هغه کوم ویلیو هغه می ډیوایډ بای 5 کو ملټیپلای بای 100 مې کو او بیا کنکټینیټ اپریټ مې ولګو او دا پرسنټیج مې ماته روزي صحیح شو نو دا به موږ سره مینی پروجیکټ رالو لایک زرا له مودل تنه سو کو پروګرام مې رن کو صحیح شو او دلته سو کو ماته سوي چې ډو یو وانټ ټو پلی زه ورته ایم یس صحیح شو ما دی اوکے لیټس پلی what does CPU stands for like موږ جسا central processing unit انټر مې کو ما ته څه شو کوي انکریکټ شو کوي انکریکټ را سره ځکه شو کوي لایک موږ سره سپیلینګ میسټیک پوي دلته چې کو سیمستر کوېسچن ترا شو موږ سره سره غلي سنټرل پروسیسینګ یونټ دلته به کې سره سپیس را سره دا سپیس مې دلته نه ختم کو صحیح شو دا انسر دا چې کوم سپیسز دا به دلته نه ختم کو لایک دلته رالو دا سپیسز مې سکل دا مې ختم کړ دلته نه صحیح شو دلته موږ سره په کوېسچن کې سپیس وکړ دی ها موږ وخت میسټیک وکړو دلته هم کې سپیس ورکړو دلته هم سپیس رالو سیمستر دلته هم سپیس ولګو دلته هم سپیس رالو او دلته هم سپیس ولګیدو ټیک تا زه سمبل رالم دلته رائټ مې کلیک کو پروګرام رن کو صحیح شو اوس دلته وګورو ما سره سوي ډو یو وانټ ټو پلی زه ورته ایم یس صحیح شو اوس ما سوي اوکے لیټس پلی what does CPU stands for like molecule just central processing unit سمو لګو سنټرل پروسیسینګ یونټ مو لګو نو ما د سوي چې کریکټ دی مطلب استاد انسر چې کوم دی دا کریکټ دی بیا وی what does CU stands for like molecule جیسا کنټرول یونټ انټر مې کو ما دوی کریکټ صحیح شو what does RAM stands for random access memory انټر مې کو صحیح شو ما د سوي چې کریکټ را سره بیا وی what does TB stands for like molecule جیسا ټیرابایټس صحیح شو نو ما دا سوي کریکټ را سره او چې څونه انسر مونږ ورکو اوس که په دې کې مونږ څه کو میسټیک کو نو ما سره وسه کیږي انکریکټ پراته شو کیږي لایک زه به کې داسې کوم دا به کې داسې غلط ورکو صحیح دا نو ما دا سوي انکریکټ نو ما دلته وګورو سوي اوس مونږ دلته وګورو نو سوي مونږ سره انکریکټ شو دا او بیا وی چې یو ګوټ 4 کوېسچنز کریکټ مطلب دا 4 کوېسچن مونږ سو لګول کریکټ هم لګول او بیا سو یو ګوټ 80% مطلب دا چې 80% مونږ واغښتم صحیح ده کنه نو دا به موږ سره سره راغلی دی سمپل یو مینی پروجیکټ راغلی ها موږ څه کو یو کویز گیم جوړو نو ایزیلی وذ د هیلپ اف پایتن یو سمپل شان گیم جوړو شو ټیک تا نو دې ته موږ سوالي کویز گیم ورته وي کمپیوټر کویز گیم موږ سره دا راغلی ټیک تا ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا موږ د دې نیکست ټاپک کو والسلام